توقفگاه موتورهای مسافربری مسیر ولسوالی قره‌باغ به شهر غزنی از سوی ریاست ترانسپورت جاده‌ای ولایت غزنی به بهره برداری سپرده شد. به گفته مسئولان، این توقفگاه بخشی از یک برنامه منظم ترانسپورتی است که در 18 ولسوالی ولایت غزنی ایجاد شده و هدف آن تنظیم بهتر رفت آمد وسایط مسافربری و تامین نظم ترافیکی در سطح شهر و ولسوالی ها می باشد. موږ پلان او تصمیم لرو چې د غزنی ولایت و ټولو ولسوالیو ته د خپل ترانسپورتي خدمات مخته یوسو او پسې ولاړ سو. په هرې ولسوالۍ کې موږ موټروانانو او ولس ته او د ولسوالۍ مرکز ته خدمات وړاندې کوو. در همین حال رانندگان موتورهای مسافربری از ایجاد این توقفگاه استقبال کرده و میگویند که با راهاندازی آن از سرگردانی آنان جلوگیری شده و سهولت‌های لازم در بخش سوار و پیاده کردن مسافران به وجود آمده است. نظامی ترمینال ما بسیار خوشحال هستیم از این پیش که بود در پیشای دکان‌های مردم رش و زیاد بیروبار بوده، رابندون بوده دیگه، دکاندارا هم زیاد میشد، سواری هم زیاد میشد، ما هم زیاد میشد. این حال که نی ترمینال جوړ کده کلگی ما راحت هستیم، موټرای ما هم ټکسی قانوني. ډریورانو لپاره هم غټ خدمت ده. مخکې له دې به موږ په بازار کې وینې ولاړ ولو، د هر دکاندار لپاره به مزاحم وو او د سواریانو او د موټروانانو لپاره هم وینې مشکل وو. نو اوس یې دغه ترمینل راته ونیوی، نو هم موږ په سهولت کې یو، هم به نماینده د موږ په سهولت کې، هم به مسافر د موږ خوشحاله په سهولت کې به هم به چاته د ډریورانو لخوا مزاحمت نه او هم به ډریورانو ته د دکاندارانو یا د قره‌باغ د ولس لخوا کوم مزاحمت نه. این در حالی است که پیش از این نیز کار ساخت یک ترمینال موتورهای باربری به ارزش بیش از 34 میلیون افغانی در منطقه تلخکزار از مربوطات مرکز ولایت غزنی از سوی ریاست ترانسپورت جاده‌ای این ولایت آغاز شده بود.